یو مسجد، څاه، کور، نغدي مرستې، نورې مرستې، کلینیک، مکتبونه دا ټول جوړ شوي دي، خو تا پکې مستقیم مرسته نه ده کړې، خو بیا هم په دغه خیر کار کې ته شامل یې. څنګه شامل یې؟ تاسو که چېرته د 650 کوډ له لارې د 20 افغانیو څخه تر 15,000 افغانیو یو عدد چې هر څه ستاسو په وس وي، انشاءالله په څنګ کې به تاسو ته دا عادت ښکاري چې تاسو یې لیږلی شئ یا ارقام د پیسو، نو تاسو به په دغې مرستې سره د قمر بنسټ په ټولو خیریه کارونو کې چې ترسره کیږي تاسو شاملیږئ. زه فکر کوم ډېر یو ښه چانس او فرصت دی او موږ په ډېرې اسانۍ سره کولی سو چې دغه ارقام او مقدارونه د پیسو چې دي خپلو افغانانو ته ولیږو او مرسته وکړو. د افغانستان د خیریه بنسټونو په تاریخ کې په لومړي ځل دا شارټکوټ قمر بنسټ جوړ کړی دی او دغه سهولت او اسانتیا یې ستاسو دوستانو لپاره رامنځته کړې ده تر څو د اړمنو خلکو سره مرسته وکړئ. نو 650 یو ځل حتما وازمایئ.